سلامونه محترمینو، په خیر راغلی درس ته مو. نن زمونږ څلورم درس ده د ایم ایس ورډ ته راځو. پرون مې درته د اوپن کولو طریقه ښودلې وه چې څنګه کولی شئ تاسو ایم ایس ورډ اوپن کړئ. نو الریډي ما دلته کې ایم ایس ورډ اوپن کړی، تاسو کولی شئ سرچ کړئ او سرچ نه پس دلته کې به راشئ، تاسو به ایم ایس ورډ اوپن کړئ. صحیح طریقې سره تاسو کولی شئ چې ایم ایس ورډ اوپن کړئ. نن صرف تاسو زه د ایم ایس ورډ یوز ښیم چې کوم شیزونه کې تاسو ایم ایس ورډ یوز کولی شئ. انټروډکشن یې درته کوم، تعریف یې درته کوم. راځو چې واټ از ایم ایس ورډ یا ورډ پروسیسر. ایم ایس ورډ ته بل نوم اخلي ورډ پروسیسر، دې ته ورډ پروسیسر هم وایي، ایم ایس ورډ هم ورته وایي. چې ولې راځو اوس وایو. ایم ایس ورډ از ان اپلیکیشن سافټویر. ایم ایس ورډ خپله چې دا ما تاسو پرون ویل مایکروسافټ افیس چې خپله دا چې دا اپلیکیشن سافټویر، دوه قسمه سافټویر یې موږ لرو، اپلیکیشن سافټویرز او سیسټم سافټویرز. سیسټم دا چې سیسټم لپاره جوړیږي، ډرایور وغیره شیزونه دي، اپریټنګ سیسټمز باندې خبرې بیا به وکړو. فلحال تاسو دا کې اپلیکیشن سافټویرز. اپلیکیشن سافټویر څه ته ویل کېږي؟ اپلیکیشن سافټویر هغه سافټویر دي کوم چې د خلکو د استعمال لپاره زموږ او ستاسو لپاره یوزرز لپاره جوړیږي تر څو هغوی ونه استفاده وکړي په ډیلی لایف او ژوند کې. حتی د چا پروډکټ د چارج وکړی، ما درته مخکې ویل چې دا د ایم ایس ورډ مایکروسافټ افیس چې خپله دا مکمل ټول سوټ چې د دې دا یا بنډل چې دی دا ټول پروډکټ چا د مایکروسافټ د کمپنۍ ده چې د فاونډر او مالک څوک هغه د بیل ګیټس ده. بیل ګیټس امریکن ده. راځو نو دا کمپنۍ کومې کمپنۍ پروډکټ د چارج وکړی ایم ایس ورډ دا مایکروسافټ کمپنۍ جوړ کړی، مالک یې څوک ده؟ بیل ګیټس ده. بیا وایو ایم ایس ورډ از ورډ پروسیسینګ سافټویر. و ایم ایس ورډ چې دا ورډ پروسیسینګ سافټویر ده. Why MS Word is called word processor? ولې دې ته word processor وایي؟ word processor اوس څه شی ده؟ دا اوس بله د خوړلو شی ده، د اغوستو ده، د څه شی ده؟ دا اوس څه شی دی؟ A word processor is software or a device. دا خپله یو سافټویر یا ډیوایس ده څه چې دپاره کارول کېږي that allows users تر څو موږ ته اجازت راکوي یا موږ د دې ایبل کوي to create, edit and print documents. چې په هغه کې موږ کولی شو یو ډاکومنټ یو فایل موږ جوړ کړو، هغه ایډیټ کو، مطلب دا ده چې څه جوړ ده الریډي اوس په هغې کې کمی او زیاتوالی راولي ته ایډیټ ویل کېږي، او هغه موږ دوباره وکولی شو چې هغه پرنټ کو او موږ یې په فزیکل شکل باندې هغه راواخلو او ویګورو. نو دې ته ویل کېږي ورډ پروسیسر. ورډ پروسیسر هغه ته ویل کېږي چې کوم کې موږ کولی شو هغه سافټویر ده د کوم په واسطه چې موږ کولی شو چې ډاکومنټس جوړ کو، هغه ایډیټ کو، کموالی زیاتوالی پکې وکړو او موږ وکولی شو چې هغه بیا ځان دپاره پرنټ کو. نو دې ته ویل کېږي ورډ پروسیسر. ځکه ورته وایي ایم ایس ورډ ته ایم ایس ورډ هم وایي او بل ورته څه وایي؟ ورډ پروسیسر هم ورته ویل کېږي. ایم ایس ورډ از د پروګرام اف مایکروسافټ سوټ. ته ویلی شي چې ایم ایس ورډ از د پارټ اف مایکروسافټ سوټ، ما هلته ویل چې ایم ایس ورډ از د پروګرام اف مایکروسافټ سوټ. ایم ایس ورډ چې دا پروګرام دی، یو دانه لکه پروګرامونه خو پکې ډېر زیات ول، خو ما یو پروګرام دی هغوی نه چې دا هغه ورډ ده، ایم ایس ورډ ده، مایکروسافټ ورډ ده. صحیح. نو دا د هغه سوټ د هغه بنډل چې کوم موږ مایکروسافټ ورډ کې انسټال کوو د هغه نه یو پروګرام چې د هغه ورسره ایم ایس ورډ ده. نور پروګرامونه چې دي هغه لکه اکسل، پاور پوینټ، همدا شانتې اکسس، دغه پروګرامونه دي، یو د هغو نه چې دغه ایم ایس ورډ ده. ورډ پروسیسر خدای وکړي چې ورډ پروسیسر باندې پوه شي. ورډ پروسیسر هغه سافټویر ده یا ځکه ورته ورډ پروسیسر وایي چې په دې کې موږ کولی شو یو ډاکومنټ جوړ کړو، ایډیټ کړو، هغه بیا موږ ځان دپاره پرنټ کړو. څه دپاره کارول کېږي اوس دا ایم ایس ورډ باندې موږ چې شی کوو کوم ځای کې وکاروو، څه دپاره یې زه زده کړم، دې کې زه څه کولی شم. اصل خبره دا ده یو څه چې موږ وایو زده کوئ باید هغه په استعمال پوه شو، هغه په ګټه تاوانونو باندې پوه شو چې ګټه یې څه ده، تاوان یې څه ده، څه دپاره یې موږ وایو. مایکروسافټ ورډ از ورډ پروسیسینګ سافټویر. دا خپله چې دا ورډ پروسیسینګ سافټویر ده ټو یوز ان پرسنل ان پروفیشنل ورک. دې د ځان شخصي خپله چې کوم کارونه کوي هغه دپاره هم کارولی شي. تعلیم کوي، محصل یې پوهنتون کې، مکتب کې، سکول کې، استاد یې، ته خپله ګټه ترېنه اخیستلی شي. پروفیشنل ورک مطلب دا ده چې ته راځي اداري کارونه، دفتري کارونه وغیره چې څه کارونه ته کولی شي دې په واسطه باندې پر مخ باندې یوسي. هلته ډاکومنټس لګېږي، هلته اپلیکیشن لګېږي، دلته د جنرال ښیم لاندې شته لیست مې ورکړی دی، بیا تاسو پرې پوه شئ. It is one of the most used business software worldwide. دا تر ټولو زیات چې استعمالیږي یو دانه سافټویر ده په څه کې؟ په بزنس کې او ډیلی لایف کې، ایجوکیشن کې، ټولو کې استعمالیږي. مایکروسافټ ورډ helps to manage daily official works. مایکروسافټ ورډ موږ سره کومک کوي تر څو موږ خپل روزمره رسمي غیر رسمي کارونه په دې په واسطه باندې پر مخ یوسو. صحیح. ډیجیټل کارونه چې کوم دي موږ چې کوو مخکې یو مینول کارونه ول کوم چې په کتابچو او په یو شي بل شي کېدل، اوس خو هغه ټول کمپیوټرایز سیسټم دغه ټول بیا په دې طریقې سره موږ پر مخ وړو.
documents that we can create with Microsoft Word. کوم قسم ډاکومنټس کوم قسم د فایلز من کولای شو چې د دې په واسطه جوړ کو د Microsoft MS Word په واسطه باندې Microsoft Word په واسطه یا word processor په واسطه. With the basic and advanced MS Word skills, you can create almost all types of documents in Microsoft Word. ته کولای شي چې د مایکروسافت ورډ په واسطه باندې د څه ځان سره سکیلز ولري بیسیک سکیل یا ایڈوانس سکیل په دې باندې پوهیږي مایکروسافت سکیل باندې او ته هر قسم ډاکومنټس ته کولای شي کې جوړ کی ما درته ویل که ته سکیلز ولري ته دغه ټول شیزونه ته کولای شي چې جوړ کی د یو خاصه کارډونه خلک پکې جوړي چې ته ورته حق کاریان پاتې شي د دماغ به وته کار فری دا شان دي پروفیشنل کارونه خلک کوي یو قسم ته سی وی ګانی خلک جوړي په دې کې یعنی چې حد نه خاصه خوندور کتابونه لیکل سیمپل ډیزاینونه پکې کول خلک ډیر خسته استفاده ترې نه کوي ډیر خسته شیزونه کې ډیر زبردست کار ترې داخلي ښه اته موږ وایو چې هر قسم ته شیزونه کولای شي خودل ته کې مازنی د تراخیستي لیست کړي مې چې کوم شیزونه تاسو کولای شئ په استعمال وکړي اول خو جنرال خبره دار چې د MS Word په واسطه موږ کولای شو بزنس مرمخ یو خپل بزنس تجارت کې موږ وکړو صحیح ده ډیلی چې کوم تاسو تجارت کوي راکړه ورکړه خط لیږل او راخیستل او هلته او دلته او باندې فایلز جوړول څه بل څه برابرول دا ټول ترسره کیږي خطونه لیکل دي ایجوکیشنل او تاسو ته خپه ده کتاب دې په څه کې لیکل شوی دا هلته اپلیکیشن په څه لیکي تاسو اسایمنټ چیرته کوي تاسو اسایمنټ څنګه برابرې ټول کارونه چیرته کیږي په MS Word کې کیږي مارکیټینګ کوي ته مارکیټینګ مطلب دا ته د خپل کمپنۍ د لپاره ته د خپل یو پروډکټ د لپاره نور شیزونه د لپاره ته غواړي چې مارکیټینګ وکړي کولای شي دې کې وته ډیزاین برابر کړي کې وته سیستم برابر کړي نوښتونه برابر کړي منیجمنت ته په اداره کې ته یو پر مثال یو پروژه پر مخ وړي ته یو سپر مخ وړي هغه ټول په دغه کې ته کولای شي چې منیج کړي لیټرز موږ لیکو یو خط چاته لیکو لیټرز نه خط لیکل خط لیکل شو هر قسم خطونه چې دی موږ په MS Word کې ولیکو یو اپلیکیشن هغه خبره د لیټر لیکل خط لیکل یا اپلیکیشن یا رضا یو دا شی لیکل بوکس کتابونه ټول په MS Word کې لیکل کیږي هر قسم کتاب تاسو وګورئ هغه ټول خلک په شکل کې په MS Word کې لیکي بل موږ نیوز پیپر اخبار ډیزاین سیمپل ډیزاین چې کوم دا غټول په MS Word کې کیږي نیوز پیپر چې کوم لیکل کیږي تاسو ته ډیلی رسیږي اخبار د تخیر روزنامه او ټای چی وتویل تا نو روزنامه خدل ته ورته وای یا اخبار نیوز پیپر صحیح نه پوهیږم چې تاسو بل تاسو مرته خلک هم دا اخبار وته وای نو دغه نیوز پیپر چې دا کولای شي چې د کې ایډیټ کې جوړ کیو برابر کې دا جوړی کی میگزینز مجلې چې کوم دي هغه هم د کې کولای شي چې ایډیټ کې ویل کې جوړ کیو برابر کی فلایرز پوسټر نه د یو دکان د فار اعلان شان وی او نه د دکان په دې کې دی هغه دکان باندې چې لوحه لګېدلې وي په یو زبانی لوحه لګېدلې وي دا فلایرز دي ها یا پوسټرز تاسو لیدلې وي چې خلک اعلانات کوي د خپل اکیډمي د لپاره د خپل کار د لپاره یو سیستم د لپاره نو کې ټول ډیزاین کیږي څنګه فلایرز او شزم سیمپل ډیزاینز ها کوم چې ایڈوانس بیا موږ کوو هغه د لپاره بیا موږ ځان ته لاده سافټویر یا خپل سیستم نه تلرو هغه بیا پیغه کې موږ کوو سیمپل ډیزاین تاسو کولای شئ چې دغه کې وکړئ ریزومي ته ځان د لپاره ریزومي جوړئ صحیح ده کار مخینه دی یا د علم دی کړای چې دی کړی دی او ورسره یو بل شی ولیکي چې سی وی ریزومي جوړي سی وی جوړي ته کولای شې د کې خوندور سی وی اډیټ کې ځان لپاره جوړ کړي او ریزومي جوړ کړي چې څنګه جوړیږي طریقې راته زخامین جانب لا شته ایمیل لیکي کولای شي چې خو زبردست ایمیل دی ځکه ولیکه برابرې کا سټی کا کافي کا ایمیل کې فیسټ کا ویلېګا نیوز لیټر لیکي مخکې درته ویل چې نیوز پیپر پکې راځي ریپورټس لیکي چا د پر خپل کار دی دا یو ځکه کار کوي یو اداره کې کار کوي یو دفتر سره کار کوي واستانه غوي رزلټ غواړي هغه ته ټول ریپورت تکول شي په MS Word کې ورته جوړ کې برابر کې ورته ورکړي بل موږ څه کولای لیبل جوړای دی اوس د لپاره خپل کمپنی لري چې لري غو د لپاره لیبل جوړای بل څه د لپاره لیبل جوړای او پروډکټ د لپاره لیبل جوړای نه خني شان چې کومې پی بزنس پلانز د ته غواړي چې یو کار وکړي سیستم جربر کې غو ځکه دل ترازی لیکي کتاب راخلو پنی کا او شروع وکا څنګه یې جوړو دا شیزونه ټول دا کمانډز موږ سره شته تاسو به سبا وګورئ دا هر څه موږ د ځکه ایډیټ کوو لیکو کار کوو دا وګوره دومره شیزونه در سره تل موږ کولای شو چې پکچر راوړو د ځکه موږ کولای شو چې ګرافونه راوړو د ځکه موږ کولای شو چې ټیبل راوړو او صبر تاسو وګورئ څنګه کولای شو کې سره کو کمنټ ورته راوړي او نخري او کسی به چې تاسو مو وایا صحیح اټو شي زنه موږ د دې پوسټه کولای شو بزنس کارډز راوړو دي ځکه موږ بزنس کارډ مطلب دا د کارډونه خریدا ته سیمپل کارډونه تاسو کوم یوز کوئ دا PVC دي چې دا کوم کارډونه چې دي غاړه کې چاچی وغیرہ کولای شي خوندور سټوډنټ کارت وغیرہ دي کې تاسو ایډیټ کړئ او جوړ کړئ بل تاسو کولای شي چې ایگزام پیپر چې کوم دي په دې کې تاسو ځان لپاره جوړ کړئ او سټی کړئ د ایگزام لپاره چې کومي
پیپر جوړیږي ایگزام پیپر نه امتحان ورکه چې کوم دي تاسو کولای شئ د کی جوړ کړئ او سټی کړئ. نو دا رقم ته نور ډیر زیات یوز لري. تاسو په خپل باندې دا استعمالي کلی دا زما بس دي او نور چې تاسو څومره په ذهن کې وي هغه به ورسره لاندې راړ شي فایل به اوپن کړئ او لاندې به ورسره هغه هم ولیکئ شیان مو ذهن ته راځي. دلته کې ویل امپلای ریپورت ته کولای شئ فوټوز او فوټو نه بغیر چې ته پکې جوړ کې برابر کې تاسو سره کار کوي کاریګران دی او زی ریپورت ته جوړه یا مشر ته ورکه خپل ځان سره برابر چې څومره پیسې تاوان کړي چا مصرف کړي چا څومره ګټلي چا څومره کار کړی دا هغه ټول ته کولای شي چې یو راکړه ورکړه هر څه چې کې برابر کې په میسوډ کې برابر او جوړ کې. میټینګ ان سیمینار ډاکومېنټس تا میټینګ دی او ځکه ته غواړې چې میټینګ ته لاړ شي ته غواړې چې جلسې ته لاړ شي جلوس ته لاړ شي ځان لپاره ټول مهم پوینټس ته کولای شي په میسوډ کې ولیکي پرنټ کې برابر کې ایډیټ کې جوړ کې. سیمینار دی او ځکه کانفرنس لري غواړي چې هغه لپاره ډاکومېنټس برابر کې فایلز برابر کې نور اکاونټ معلومات ډیټا ورکې خپل ځان لپاره ډیټا او سیستم برابر ټول کولای شي د کې برابر کې. بل اخیری خبره به په دې باندې را ختمه کوم چې almost all types of documents that you want to use share and print ته کولای شي چې هر قسم ته فایل چې تو غواړي ډاکومېنټ چې تو غواړي جوړ کې هغه ته استعمالوي شیر کې خلکو سره پرنټ کې هغه ته د ورډ په واسطه باندې کولای شي چې برابر کې بچنه باندې ډاکومېنټ لیکل ول ته هغه په دې کې کولای شي. دا د ام اس ورډ یوز استعمال چې د پاره تاسو استعمالول شي. بل دا چې چا پروډکټ د سره کوم سافټویر د ورډ پروسیسر چې دا بیات کوي او د دې چې کوم ډیلی یوز دا به تاسو ځان سره سم صحیح او دقیق یاد کړئ. راځم د پښتنه کوم په امتحان کې په کویز کې ورسې کې دنه پښتنه کوم دا زما سره وګوره اکټیویټ نه د پراتلون کې درس کې به ان شاء الله چې زه کوشش کوم چې دا درته اکټیویټ کما څنګه موږ دا اکټیویټ کولای شو. او بل که تاسو لیدلی وي چې زموږ سره کوم وینډوز وي دا رقم ته میسج چې موږ ترا کوي وګوره ګرانه راځم دلته کې ما سره تصویر دا وګوره دا رقم میسج تاسو ته درکای دا څنګه موږ کولای شو چې اکټیویټ کو دا موږ سره اکټیویټ کیږي دا رقم څنګه کولای شو چې اکټیویټ زو سافټویر سره په ګوګل کلاس روم کې شیر کړئ مې هم د واتس اپ کې ته ولېګم سو ځان ته ډاونلوډ کړئ د سره تاسو ډیر زیات دی مشکل سره مخ کې دا به حل کړئ. بل یو خبره نن زمونږ درس لګ لیټ شو لیټ ځکه شو چې زه ډیر سخت مریض یم لګ نه نو زه تللم ډاکټر ته د څه چراتلم لګ نه وخت شو مې لیکچر دا یو خبره به د ذهن نو باسي دا کانسپټ نو سره کلیر کړئ چې غیر حاضری په هیڅ قسم نشته لیکچر تاسو نه مس کیږي که زه هر څنګه په هر حال کې خدای ډېر غټ مشکل نه راپېښي زه تاسو لیکچر ریکارډ کوم لږ بلیټ شي پرس کا 12 بجې وي ته به ورسیږي چې زه تر څو روزګارېږم خلک وي راسره مېلمانه وي بل څوک وي یا چیرته یم نو زه به تاسو ته بیا هم کوشش کوم چې لیکچر ته ریکارډ کوم درته ویلی کوم یو ضرور به زه کوشش کوم چې تاسو مصروف وساتم درس درته ولېږم چې یو نه په یو نه سره ووسي صحیح ده. نو دې ذهن دا کانسپټ او دا فکر مفکوره له ذهن نه وباسئ چې فرض کړه نن به درس نه وسي درس به ډیلی وي د جمعې پر ورځ به امتحان وي او اماده به ورته اوسېږي روزانه درس ته ورسره همدارنګه خپل امتحان ته مو درس دی د ورځې درس بلې درځي ته مو پرېږدئ که چې ته مو د یو ورځې درس بلې ورځې ته پرېښودو بیا در باندې بوج کېږي یو ورځ درس نه بیا دوه ورځې درس ته جوړېږي نن 10 منټه درس ته بیا سبا ته 20 منټه کېږي بل ځای پرېښود 10 منټه کېږي اخر د زړه تورېږي او نشي ویلی او خو که ته ډیلی راځې 10 منټه ورته ورکوه 10 منټه څه شی دی همداسې هم چې ته کښېنې په ډوډۍ هم خورې چای هم چې 10 منټه لیکچر د وي ګوره ځان سره اوري کولی شي نوټ ته زه لیږم سیسټم ته زه لیږم پراکټیکل کار ته زه کوم تیاره مړۍ د بس خولو ته مې ته نیولې ده او ته صرف چک پې ولګوه ویې خوره چې اوس هم نه خورې او بیا به ځان سره ظلم کوي هغه ستا خپل ظلم ده خپل خیانت دی د ځان سره جفا ده له فیملي سره جفا ده هغه ستاسو بیا خپل کار ده. این سیستم کې تاسو مساعد شوي برابر شوي دي اوپنلی کولای شي په ازادانه توګه باندې خپل نظر دی خپل مشکل دی زما سره په ګروپ کې له همکار سره مو ټول سره شریک کړي صرف زموږ هدف دا دی چې تاسو یو څه در ورسو تیز ده کې ته یاد کړئ نور تر څه په دا موضوع درد کوي کته په کار کیږي هدف مو دا دی چې موږ د چای نه خیر ورسېږي د خپل علم چې د نور ته ورسو او بل یو خبره ده چې سبا نن دا تاسو زونه تاسو د کړل ته دینه استفاده کوي صحیح ده نو که چېرته سبا ته کمپنی یو ځای کې نو کار کوي وظیفه کوي یا د په درد وخوړل شي په کار درته راځي نو که ته دوه راته ونه کړې زړه به دې راته دوه وکړي بس زما هغه فکر ده دا زما صدقه جاریه ده دوه ورځې ژوند دی یا نن ژوندی سبا مړ دی خو هېڅ پته نه لګېږي انسان د ځي خو دغه یو څه خو به م وروسته ځان نه پرېښي وي که نه سبا ځوانان راځي نور کسان راځي نور خلک راځي یو هغې ځای نه استفاده کوي او ګټه ترې نه اخلي زموږ هدف او کانسپټ صرف یوازې همدا ده چې تا ته مو خیر ورسېږي چا ته یو ذره خیر ورسو وطن حالات هغه شانتې دي وطن مو په یو خایست کې خوست کم بود نه لري او شکیم کمای نه لري باتوران خو ډېر لرو تاریخ تاسو ته پته ده یوازې کم بود څه ده د علم او پوهې کم بود د ټیکنالوژي کم بود چې ټیکنالوژي راغله علم پوهه راغله وطن مو بس بیا ګلي ګلزار کېږي او بیا د ډېرو پرمختللو هیوادونو سره په قطار کې درېږو او بېرته راوچتېږو او بېرته روانېږو خو کم غم داره چې علم پوهې
کم مدفع کی. نو تاسو زما نه خو خیر په خبره تاسو خو پوهیږئ زما سره کار نشته، زما کار تاسو ته دا ده چې MS Office در زده کړم او بیا وروسته چې نور کوم پروګرامونه دي هغه ته لاړ شو. بله خبره دا ده چې درس زه کوشش کوم چې زیات وایم تر څو زموږ کار ډېر د په لږ وخت کې هر څه ختم کړو. ورپسې موږ سره ډېر سخت پروګرامونه پاتې چې ایکسل دی، هغه ډېر زیات کار کول دي. بیا ورپسې ایکسس د او پاور پوینټ د تایم خو خیر اسانه ده، دومره سخت نه ده. بیا ورپسې ایکسس د هغې کار کول دي. نو ورډ تاسو صحیح زده کوئ، بیا به تاسو ته خواته مشکل نه، لږ ورډ کې وخت اخلو اخواته بیا تاسو باندې پاور پلی اخلم او منډه ورکوئ انشاءالله چې بیا کېږي. ورډ تاسو صحیح یاد کړئ، ورډ کې ښه ډېر کوشش وکړئ.